بیمار انسان په صورت فاتحه باندې په دې طریقې سره دم کې هغه بیمار چې د هغه تبه اړخه کیږي نو دا د تبې د پاره د عمل تاسو کولی شئ. هغه تبه چې هغه اړخه کیږي نو که هغه مریض په باندې په دې طریقې سره دم کړي او بیا د اوبو په هغه مریض باندې اوس کې د الله جل شانه باندې د دې صورت په برکت سره هغه مریض له شفا ورکړي، الله به تبه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، نن درته د سورة الفاتحه یو داسې عجیبه ترکیب خیمه کله چې تاسو دا په دې طریقې سره ووایئ او یو بیمار په دې باندې دم کې هغه بیمار چې د هغه تبه د ډېر وخت نه موجود وي، هغه تبه وي او هغه اړخه کیږي نه. ډېر زیات علاجونه موږ وکړل، ستنې وخی دوایانې خوري، لیکن د هغه تبه نه ښه کیږي. یا تاسو ته دا کم کسان چې دا ویډیو ګوري تاسو ته د دې اجازه شته که یو کس دله راشي او هغه درته وایي چې ما باندې دم واچوه، نو بالکل دا دم په دې طریقې سره په هغه باندې اچولی خو شي. دومره دا چې ستا نه به لږ شان وخت ولګي، وخت به درنه لږ شان ولګي، لکه مثلا 10 منټه به درنه اخلي، یا که یو انسان تیز وي نو د ستا نه 15 منټه اخلي، لیکن الله جل شانه به د دې په برکت سره مریض ته شفا ورکوي. او دا عمل ما چې دی په خپل هم کړی دی. څه وخت کې زه ډېر زیات بیمار وم، ما به دوايانې خوړې، ستنې به مې والې، لیکن زه به د هغې سره به زما ګزاره نه کېده، همغسې تبه زما وه. کله چې مې دا وظیفه وکتله د سورة الفاتحې د علاج، په خپله مې ځان له دا وکړلو. سورة الفاتحه مې وویلې د دې د خپل مقدار دی او په اوبو باندې مې دم کړو. اوس د تخیم ښه طریقه په اوبو باندې مې دم کړلو، نو الله جل شانه د هغې په وجه باندې ماله شفا راکړله. تقریبا 3-4 غنټو کې الله جل شانه زه ښه کړم. زما چې کم هغه دردونو کومه چې کوم دې تبه وه، الله جل شانه د دې په برکت سره ښه کړې ده. تاسې هم کولی شئ. کم کسان تاسې لکه بعضې ملګري ما ته رینګ وکړي، د مختلفو ځینو نه کېږي رینګونه، کله کله وایي یاره جې دغه پلانکې وظیفې ما ته راکړه اجازه، د پلانکې راکړه پلانکې. ګورئ چې زما په دې چینل کې څومره وظایف دي، د ټولو تاسو د دې ټولو وظایفو تاسو ته مکمل اجازت دی. دا خو زه خاص کر د دې دپاره شیر کوم چې تاسو ته نه پیدا واخلئ. د دې اجازت تاسو ته وي، خو د ناروا کارونو دپاره اجازه زما د طرفه نشته. که چا دا وظایف په ناروا کارونو کې استعمال کړل، نو د قیامت په ورځ باندې به د خپل ځان په خپله جوابدeh وي، د خپل ځان په خپله جواب ورکوي. زه به د ستاسو نه بری یم. نور تاسو ته د دې چینل د تمام وظایفو اجازه شته دی، بالکل تاسو کولی شئ. دغه رنګې د سورة الفاتحې د علاج د مریض دپاره د دې خوم تاسو کولی شئ مکمل. څوک وایي اجازه راکړه، اجازه مکمل عام ده د دې، هر څوک یې کولی شي. زه هم کولی شم، یو عام سړی هم کولی شي، هر څوک یې کولی شي. خو کامله بروسه او کامل یقین به د ستا په الله جل شانه باندې وي، دا بیا اثر کوي. ولې قرآن او حدیث داسې شی دی چې په دې باندې اعتقاد ساتل ضروري دي. دې باندې به عقیده د ستا مضبوطې، کله چې ستا عقیده مضبوطه وي نو دا بیا اثر کوي، او کله د عقیدې کې رد و بدل وي، اخوا دې خو نو دا بیا اثر نه کوي. راځئ د دې طریقه درته ښیم. که ته په خپله مریض نو ته ځان له هم کولی شي، یا تا ته یو مریض راشي او تا ته وایي چې په ما باندې دم واچوه، د هغو دپاره هم کولی شي. څنګه به یې کې؟ هغه طریقه دا ده، که یو مریض دی ډېر سخت بیمار دی، یا ته په خپله بیمار یې، د هغې دپاره د اودس په حالت کې به سورة الفاتحه 40 پیرې ووایې بسم الله الرحمن الرحیم سره. په هر کارت باندې به سره بسم الله الرحمن الرحیم وي. کله دی لکه لومبي دوی بسم الله الرحمن الرحیم او سورة الفاتحه دې ختمه کړه، نو بیا به بسم الله الرحمن الرحیم، بیا دې سورة الفاتحه ختمه کړه، بیا بسم الله الرحمن الرحیم، په دغسې ترتیب سره. نو 40 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم وویل شي او 40 پیرې به د سورة الفاتحه وویل شي. بیا به دغه اوبه بیا به دا راواخلئ، دغه به راواخلئ اوبه، او دا څه چې دی ویلی دي دا به په هغه باندې شف کې یا په هغې باندې کف کې، او بیا هغه اوبه چې کم انسان مریض وي په هغه باندې وڅښه. نه که ته په خپله مریض یې نو ته یې وڅښه،
او که ته په خپله مریض نه د بل دپاره یې دم کړي دي نو په هغو باندې وڅښه. عام تر دې چې هر قسمه مریض د تبې والا مریض وي، هر قسم مریض وي خو د تبې والا په هغو باندې وڅښې نو انشاءالله چې د دې سورة الفاتحې په برکت باندې به الله جل جلاله هغه مریض ته شفا ورکړي. یو ډېر زبردست ترکیب او ډېر زبردست عمل مې درته وښولو. بالکل د دې اجازت عام دی، هر سړی کولی شي، عام خلک هم کولی شي، علما طلبه هم کولی شي او نور هر سړی د دې نه فایده اخیستلی شي.